نمادل شکر هم شیرین د حبیبا د مخرن دل مرڅخه هم سپین د حبیبا د هوا رادیو ګلونه اوریدونکو ستړي مشئ. هیله ده چې ټول به ښه یاستئ. د پیغمبرانو د کیسو په لړ کې درته د ابراهیم علیه السلام کیسه وړاندې کوو. ابراهیم علیه السلام په داسې قوم کې پیدا شو چې د بتانو عبادت یې کوو. همهلته لوی شو، د هغوی په منځ کې یې پالنه وشوه، خو الله تعالی له بتانو بندګۍ څخه وساته، ځکه چې بتان نه ګټه او نه تاوان رسولی شي. د ابراهیم علیه السلام پلار ازر هم ماهر مجسمه جوړونکی و. ده به مجسمې جوړولې او بیا به خلکو د نمانځنې لپاره اخیستې. ازر هم د بتانو عبادت کوو. د الله تعالی له وحي سره سم ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته په ډېر ادب او درناوي وفرمایل: پلاره، ته ولې د هغو شیانو عبادت کوې چې نه څه اوري، نه څه ویني او نه له تا نه کوم ضرر دفع کولی شي؟ پلاره، ما ته یو داسې علم راغلی چې تا ته نه دی راغلی. ته په ما پسې راځه، زه به تا ته سمه لار وښایم. پلاره، ته د شیطان بندګي مه کوه، شیطان خو له رحمان څخه سرغړونکی دی. پلاره، زه ویرېږم چې ته به د رحمان په عذاب اخته شي او د شیطان ملګری به شي. ازر د خپل زوی دا خبره ونه منله. هغه یې وویروه، اخطار یې ورکړ چې دا خبرې پرېږدي، چېرته لیرې لاړ شي. ورته یې وویل: ابراهیمه، آیا ته زما له معبودانو اوښته یې؟ که ته بیرته راوا نه وړې نو زه به تا سنګسار کړم. ته د تل لپاره له ما څخه بیل شه. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار خبره په سکون او ډاډ واورېده او ویې ویل: سلام دی تا ته. زه به له خپل رب نه دعا وغواړم چې تا ته بښنه وکړي. زما رب پر ما ډېر مهربان دی. په دې سره ابراهیم علیه السلام د خپل پلار له مسلمانۍ نه امیده شو او ترې ولاړ. بیا یوه ورځ ابراهیم علیه السلام وغوښتل چې د خپل قوم غلطې عقیدې ورته وښایي او د بت پلنې او لمانځنې بدي ورته په ګوته کړي. نو ځکه یې وپوښتل: دغه مجسمې څه دي چې تاسې د هغو مجاوران کیږئ؟ هغوی ځواب ورکړ: زموږ پلارونه او نیکونو هم د دې عبادت کوو، نو موږ یې هم لمانځنه کوو. ابراهیم علیه السلام ترې وپوښتل: آیا دوی ستاسې اوري کله چې تاسې دوی ته بلنه ورکوئ؟ یا دوی تاسې ته څه ګټه یا زیان رسوي؟ ابراهیم علیه السلام وکتل چې څوک د ده بیان او خبرې نه اوري، نه عقل لري چې د چا په خبره پوه شي. نو سوګند یې وکړ چې زه به دا بتان ماتوم. ده تر دې انتظار وویست چې د بت پرستانو د جشن ورځې راغلې او خلک د باغونو او پټیو په لور میلو ته لاړل. دلته ابراهیم علیه السلام د بتانو ځای ته ورغی. وی لیدل چې خلکو د بتانو په مخ کې خواړه ایښي وو. نو په طنزیه لهجه یې وویل: تاسې ولې خوراک نه کوئ؟ څه شوي دي پر تاسې؟ خبرې هم نه کوئ. بیا یې پرې تبر راباندې کړ تر دې چې ټول بتان یې مات کړل. یوازې غټ بت یې پرېښود او تبر یې ور په غاړه کړ چې خلک ووایي غټ بت ټول واړه بتان مات کړي دي. کله چې خلک راغلل نو بتخانې ته ننوتل. وی لیدل چې ټول بتان مات دي. حیران شول او وی ویل: زموږ پر معبودانو دغه حال چا راوستی دی؟ هغه ارومرو کوم ظالم و؟ ځینو خلکو وویل: موږ له یوه زلمي څخه د هغو یادونه اورېدلې وه چې د هغه نوم ابراهیم دی. هغوی دا هم وویل چې ابراهیم علیه السلام به په بتانو پسې مسخرې کولې او سوګند یې کړی و چې دا بتان به ماتوي. نو ټولو خلکو له ابراهیم علیه السلام څخه وپوښتل: ای ابراهیمه، تا زموږ له معبودانو سره دغه حرکت کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام ځواب ورکړ: بلکې هر څه د دوی دغه مشر کړي دي، له دوی نه پوښتنه وکړئ که دوی خبرې کوي. خلک د ده په ځواب حیران شول او ویې ویل: ته پوهیږې چې دوی نه غږیږي. په دې توګه هغوی ومنله د کومو بتانو چې دوی عبادت کوي هغه نه خبرې کولی شي او نه هم دومره زور لري چې د ځان ساتنه وکړي. ابراهیم علیه السلام حیران شو او ویې ویل: نو آیا تاسې له الله نه پرته د هغو شیانو بندګي کوئ چې
نه تاسې ته د ګټې اړولو وس او واک لري نه د زیان. لعنت دې پر تاسې او ستاسې پر دغو معبودانو چې تاسې له الله نه پرته د دوی عبادت کوئ. آیا تاسې هیڅ پوهه نه لرئ؟ کله چې ابراهیم دا خبرې وکړې خلک حیران شول او هیڅ ځواب یې نه درلود. خو کبر او غرور یې په سترګو کې د کفر او ناپوهۍ پردې تړلې وې. نو پرېکړه یې وکړه چې څنګه له ابراهیم څخه ځان خلاص کړي. نو ویې ویل دی وسوځوئ او د خپلو معبودانو ملاتړ وکړئ که تاسې څه کوونکي یاست. دوی ډیر زیات لرګي راټول کړل. د ښار په یوه لوی او پراخ میدان کې اور بل کړ. ابراهیم علیه السلام یې د یوې لویې رسۍ په واسطه اور ته ورغورځوه. په دې وخت کې هغه یوازې همدا ذکر کوو: زما لپاره الله تعالی پوره دی او هغه ښه کار جوړونکی دی. الله تعالی چې هر څه لیدل، نو مخکې له دې چې ابراهیم علیه السلام ته د اور سکروټه تکلیف ورسوي، اور ته د ابراهیم علیه السلام د سلامت ساتلو امر وشو. ای اوره، په ابراهیم باندې یخ شه او سلامتیا ورکوونکی جوړ شه. په دې توګه الله تعالی خپل نبی وساتو. اور ابراهیم علیه السلام ته تکلیف ونه رسوو. په کومې رسۍ چې هغه تړلی و هغه ایره ایره شوه. الله تعالی ابراهیم علیه السلام وژغورو. له اوره یې روغ رمټ راوویست. د اور سکروټې سره بیلې شوې او ابراهیم علیه السلام ترې راووت. خلک یې خواته راغلل، خو له حیرانۍ یې ژبې ګونګې شوې وې. د دوی په وړاندې دې معجزې دوی دومره حیران کړي وو چې له ویلو او خوځېدلو غورځېدلي وو. له دې ټولو سره سره هغوی نه ایمان راوړ او نه یې کفر پرېښود. هو، یو څو کسانو ایمان راوړ او ډیر خلک په کفر ټینګ پاتې شول چې د دې ټولو په سر کې نمرود د بابل پاچا یعنې مشر هم و. د خلکو په ازار رسولو او زورولو بسنه ونه کړه او نه یې له الله تعالی سره په شریک نیولو بسنه وکړه، بلکې خپله یې د خدایۍ دعوه وکړه. کله چې له اور څخه د ابراهیم علیه السلام د ژغورل کېدو کیسه واورېده، هغه ته یې خبر ورکړ: الله تعالی څوک دی چې ته خلک د هغه عبادت ته رابولې؟ ابراهیم علیه السلام ځواب ورکړ: زما رب هغه څوک دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. نمرود له ابراهیم علیه السلام سره بحث پیل کړ. بیا یې په ډېر کبر وویل: زه هم ژوندي کول او مړه کول کوم. زه هم د خپل زندان نه 2 بندیان راوستلی شم، یو وژنم او بل بخم. نو زه هم په مړه کولو او ژوندي کولو قادر یم. ابراهیم د نمرود په بې عقلۍ او ناپوهۍ پوه شو. نو ژر یې د الله تعالی د قدرت بل لور ته مثال وړاندې کړ. ویې فرمایل: بېشکه الله تعالی له ختیځه لمر راخېژوي، ته یې له لویدیځ راوخېژوه. نمرود ناتوانه او غلی شو. ابراهیم علیه السلام هغه په سرګردانۍ او تعجب کې پرېښود. الله تعالی وفرمیل: هغه منکر حق پکې حیران پاتې شو او الله ظالمانو ته سمه لار نه ښایي. د ابراهیم په زړه کې دا غوښتنه پیدا شوه چې وګوري الله تعالی څنګه مړي را ژوندي کوي. نو په عاجزۍ له الله تعالی څخه غوښتنه وکړه: ای پروردګاره، ما ته وښایه چې ته څنګه مړي ژوندي کوې. الله تعالی د ابراهیم د زړه په غوښتنو له پوهېدلو سره سره وپوښتل: آیا ستا پرې ایمان نشته؟ ابراهیم علیه السلام ژر ځواب ورکړ: ولې نه، مګر غواړم چې د زړه ډاډ او سکون مې حاصل شي. د ابراهیم علیه السلام له سوال څخه څرګندېږي چې هغوی له بیا ژوندي کولو څخه د زړه ډاډ لاسته راوړل غوښتل. الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د شوق په خاطر د ده دعا ومنله او امر یې ورته وکړ چې 4 مارغان راونیسي، حلال یې کړي او د اندامونو ټولې برخې سره ګډې وډې یعنې قیمه کړي. پر غره یې کېږدي، بیا هغوی ته غږ وکړي، نو وبه ګوري چې مارغان څنګه د ده خواته راځي. داسې به ګڼې لکه تا چې دا مارغان بیخي حلال کړي نه وي. الله تعالی فرمایي: ته 4 مارغان راونیسه، بیا هغوی په خپلو کې سره وښوروه، یعنې یو ځای یې کړه، بیا یې پر هر غره د بدن یوه برخه کېږده، بیا یې راوغواړه په منډه به ستا لور ته راشي او پوه شه چې بېشکه الله تعالی غالب او د حکمت خاوند دی. ابراهیم علیه السلام په امر عمل وکړ او په ښه توګه یې ولیدل چې د 4 مارغانو د بدن ټوټو څنګه حرکت وکړ او څنګه سره یو ځای شول. بیا روح څنګه ورته راغی، بیا د هغه له غږ سره څنګه د ده خواته راغلل. د دې ټولو په لیدو د ابراهیم علیه السلام زړه ډاډ او سکون ترلاسه کړ. ابراهیم علیه السلام الله تعالی ته په سجده شو
چې هغه الله تعالی د ژوند او مرګ ورکولو څښتن دی او د هر کار واک او قدرت یې په لاس کې دی. ابراهیم علیه السلام له خپلې مېرمنې سارا سره بابل پرېښود او شام ته یې هجرت وکړ. هلته یې خلک له شرک منع او د الله تعالی واحد او لا شریک ذات عبادت ته راوبلل. بیا مصر ته ولاړ او څه وخت هلته پاتې شو. له هغه ځایه د تلو پر وخت ورته د مصر فرعون ډېرې نامونه ورکړل او مېرمن سارا ته یې د هاجر یعنې هاجرې په نامه یوه پیغله وبخله. ابراهیم علیه السلام ډېر بوډا شوی و او د سارا هم اولادونه نه کېده. سارا د ابراهیم علیه السلام په سترګو کې د اولاد لپاره مینه ولیده، نو مشوره یې ورکړه چې له هاجرې سره واده وکړي، کیدای شي الله تعالی ورته اولاد ورکړي. ابراهیم علیه السلام چې له هاجرې سره واده وکړ نو اسماعیل علیه السلام پیدا شو. بیا الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته امر وکړ چې له اسماعیل او هاجرې سره د عربو شوبا جزیرې ته ولاړ شي. ابراهیم علیه السلام له تیخور ماشوم او بیبي هاجرې سره د عربو دښتې ته ولاړ او آن مکې ته ورسېدل. مکه مکرمه دا وخت یو وچه دښته وه، نه پکې اوبه وې او نه چرته شنه ښکارېدل. ابراهیم علیه السلام هلته ورسېد. هاجره او اسماعیل یې پرېښود او بیرته شام ته روان شو. هاجرې بیبي ورته وویل ابراهیم ته موږ په دې دره کې پرېږدې چېرته ځې؟ ابراهیم علیه السلام هیڅ ځواب ورنه کړ. نو هاجره پوه شوه چې دا د الله تعالی حکم دی. هغې بیا وویل آیا دا د الله تعالی حکم دی؟ ابراهیم علیه السلام هو. هاجرې وویل نو الله تعالی به موږ هیڅکله ضایع نه کړي. ابراهیم علیه السلام اسمان ته لاسونه پورته کړل او دعا یې وکړه زموږ ربه ما په یو بې اوبو واښو دښته کې خپله مېرمن او خپل اولاد ستا د محترم کور تر څنګ میشته کړي دي. پروردګاره دا مو د دې لپاره کړي دي چې دا خلک دلته لمونځ قایم کړي، نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او دوی ته د خوراک میوه ورکړه، ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي. له دې وروسته به ابراهیم علیه السلام کله ناکله د دوی لیدو ته راتلو. کله چې الله تعالی دوی ته د ژوند وسایل او سهولتونه برابر کړل نو د ابراهیم علیه السلام زړه ډاډه شو. هغه له خپل زوی اسماعیل علیه السلام سره ډیره مینه وه، لکه څنګه چې د هر چا له خپلو زامنو سره وي چې زوی یې لوی شي او د ژوند په چارو کې ورسره مرسته وکړي. الله تعالی وغوښتل چې له خپل خلیل ابراهیم علیه السلام څخه ازموینه واخلي. په خوب کې ور وښودل چې خپل زوی حلالوي. کله چې ابراهیم علیه السلام له خوبه راویښ شو نو ډیر خفه و، ځکه دا د الله تعالی له لورې وحی او حکم و چې له ټولو مشکلاتو سره سره باید منل شوی وی. ابراهیم علیه السلام په ډاډ او سکون د الله تعالی امر ومنو. خپل زوی اسماعیل علیه السلام یې راوغوښت او په مینه او شفقت یې ورته وویل زویه زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبح کوم، اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی؟ څنګه چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی ډیره ښه تربیه او روزنه کړې وه نو هغه هم په الله تعالی پوره ایمان او باور درلود. نو هغه یې بې له شکه او په ډاډه ځواب ورکړ پلاره څه چې تا ته حکم کېږي هغه وکړه، ته به انشاءالله ما له صابرانو څخه ومومې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی له ځانه سره دښتې ته بوتلو. په لاره کې شیطان وخت غنیمت وګڼلو او غوښتل چې ابراهیم علیه السلام د پلارنۍ محبت په اساس د الله تعالی له امر مخالفت ته وهڅوي. نو وسوسې اچولې پیل کړله. ویې ویل ای ابراهیمه آیا ته به خپل زوی په خپل لاس حلالوې، هغه هم په دې اساس چې په خوب کې دې لیدلی دي؟ ستا عقل چېرته دی؟ آیا دا د عقل خبره ده چې انسان حلال کړي؟ ابراهیم واپس لاړ شه. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې شیطان غواړي له خپل ارادې څخه یې راواوړوي. ابراهیم علیه السلام ځمکې ته لاس کړ او شګې یې راواخیستې. شیطان یې پرې وویشت. بیا یې اووه ځلې دا عمل تکرار کړ چې شیطان ذلیل او نامرده شو، لیکن شیطان مایوسه نه شو. پلار یې پرېښود او زوی پسې شو. اسماعیل علیه السلام ته یې وویل چې ته ولې د خپل پلار منې؟ دا خو یوازې خوب دی. آیا کوم پلار د یو خوب په پایله کې خپل زوی حلالوي؟ اسماعیل علیه السلام د شیطان په ناولتیا او بد ګمان پوه شو، نو ده هم اووه ځلې په شګو وویشت. شیطان له دې ځایه هم ناهیلی شو او هاجرې بیبي ته ورغی. هغې ته یې وویل خپل زوی وژغوره، ابراهیم علیه السلام هغه حلالوي. وخت له دا څه مه ورکوه او خپل زوی د پلار له لاسونو وژغوره. خو هاجره هم د ابراهیم علیه السلام ښځه وه او په هغه یې باور درلود. د الهي امر سره غړونه یې نه شوه کولی. نو هغې هم اووه ځلې په شګو شیطان وویشت. الله تعالی وفرمیل او موږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتیا کړ، موږ نیکۍ کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. ای رټل شویه شیطانه، ای لعنتي ورک شه،
کله چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی د حلالولو لپاره څملوه په غاړه یې چاړه راکش کوله نو یو غږ یې واورید او موږ یو لویه قرباني په فدیه کې ورکړه. هغه هلک مو خوښی کړ. ابراهیم علیه السلام پسه واخیست، د اسماعیل علیه السلام په ځای یې حلال کړ. په دې توګه یې دا ثابته کړه چې په خپله اراده کې رښتونی په الله تعالی پوره ایمان لرونکی او د الله تعالی په رضا شو. په یوه امر کې هم نافرمانی نه کوي او په دې توګه یې زوی اسماعیل علیه السلام هم د الله تعالی فرمان بردار و. أصحاب